ولس چې دی ولس په دې پوه دی او ولس د فاټا پخوانی فاټا او د وزیرستان د هغه تجربو څخه سبق زده کړی دی. هغه داسې دی چې مثال د ځای خلک ځینې د کلا عبدالله په اصطلاح کې کمانډران د ځای کمانډران خوسته، خو د دې سره اکثریت ولس نه دی ولاړ. دا د دې دا به دلته دلچسپه دا ده د پښتنو په سیمو کې د اصطلاحات چې استعمالي دا ډېر زماني وي. دلته کمانډران ورته په جنوبي وزیرستان کې به وخت کې وداسې خلکو ته سلنډران ویل، ځکه چې سرنډر شوي وو. نو بیا به دوی ویلو لا سلنډر دی که نه، هغه سرنډر تسلیم. نو بهرحال خلک پوه دي په خپله ژبه کې پر هغه خبره کوي. تاسو خبره جاري اوسه. نو چونکې خلک پوه دي، ولس په هغه طرز باندې چې د ریاست الته کوم کوششونه کړي وي، دلته خواهش دی چې خلک لښکرونه جوړ کړي او خلک پر روان سي. نو خلکو کوشش کوي چې دغه څه ځان وګوري په دغه خو دوی دا کار و د پخواني حکومت چې کم خلک چې هغه دلته مجبور دي بل لار نه لري، هلته هم نشي تللی، دلته پاته دي، هغو ته دا کار سپارلی دی. او په هنه یا په دا رنګه ځکه چې دا کلي یا دغه راوتلي دي، هغه هم هغه وخت چې پر دوی باندې برید سوی یا ډېر مجبوره سي په دفاع کې راوتلي دي. نو خلک په دا پوه دي چې دا د ریاست کار دی او دهشتګردۍ یا د هر شي مخنیوی چې دوی موږ د ملک شهریان یو، ریاست ته ټیکس ورکوو، دا د پاره ورکوو چې دې مخنیوی به ریاست کوي، دا بوج به پر عوام نه ایږدي.